خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستا دی. السلام علیکم ملګرو. افغانستان کې چې کومې زلزلې شوې دي په هرات کې داسې په نورو ځایونو کې چې کومې زلزلې شوې دي او الله پاک دې په دغه مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي چې کوم خلک شهیدان شوي دي الله پاک دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او چې کومې کورنۍ د هغې سره کوم مطلب کوم کورنۍ غړي پاتې شوي دي هغې ته دې الله پاک دې زړه صبر ورکړي. کومې مرستې چې شوي دي 3 کسانو مرستې کړي دي غټ کسان دي هغه مرستې مې شریکومه او د هغې دپاره دعاګانې مو کوي چې یاره کوم دغه مړي شوي دي کوم دغه شهیدان شوي دي الله پاک یې جنت ته بوزي او دغه لواحقین ته او دغه کورنۍ ته الله پاک د زړه صبر ورکړي. یقینا چې ډېر د خفګان کار شوی دی یقینا چې ډېر د خفګان کار شوی دی ډېر دردونکې واقعه شوې ده. موږ ټول به دغه ته دعاګانې کوو الله پاک دې موږ ټول دغه مسلمانان د دغه شان حیات نه وساتي. یقینا چې ډېر سخت وخت دی دغه تصویران تاسو ګورئ په دې سکرین باندې. جاوید افریدي کوم چې د پېښور زلمي مالک دی د پېښور زلمي ټیم مالک دی هغې ډېر غټ اعلان کړی دی افغانستان دپاره. یقینا چې ډېر د خوشحالۍ کار دی چې دا پښتانه د یو بل سره مرستې وکړي. راشد خان چې د خپل د ورلډ کپ څومره پیسونه دي د ورلډ کپ د میچونو چې څومره پیسونه دي دغه 9 میچونو پیسونه دي دغه نه او دغه نه علاوه نور کومک یې هم کړی دی افغانستان دغه مظلوم ولس سره دغه کم چې په دغه زلزله کې شهیدان شوي دي کوم چې زلزله کې دغه شانه کورونه بېکوره شوي دي د هغې سره مرستې کړي دي. او د عزیزي بانک مشر میرویس عزیزي 200 میلیون افغانۍ دغه سکرین باندې تاسو ته ښکاري د عزیزي بانک مشر دی میرویس عزیزي 200 میلیون افغانۍ مرستې دغه بېوزله خلکو سره کړي دي دغه زلزله ځپلو خلکو سره مرستې کړي دي. یقینا چې ډېر د خفګان مقام دی موږ ټول مسلمانانو دپاره دعاګانې به ورته کوو چې پاینده کې الله پاک افغانستان باندې خپل رحم وکړي او افغانستان او داسې نور ټول مسلمانان د دغه زلزلو نه دغه عذابونو الله پاک وساتي. نو دغه کومې مرستې چې شوې وي دغه مې تاسو ته شریک کړي جاوید افریدي راشد خان او بانک مشر میرویس عزیزي دغه مرستې کړې وي. داسې نور خلک هم شته دی چې مرستې به وکړي او دغې خلکو سره مرستې کول پکار دي. مرستو ته مستحق خلک دي. دغه د یو کس پکې تقریبا د یو کور نه پکې د یو کس پکې 14 تنه شهیدان شوي دي. نو یقینا چې دغه هم ډېر د خفګان مقام دی د دغه ملګري دپاره دغه ورور دپاره د هغې هغه دا خلکو ته دعاګانې کول پکار دي او دغه ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې څوک مرستې کوي خپل صدقې ورکوي خیرات ورکوي زکات ورکوي. نو دغه وخت دی چې د هرات او دغه کوم ځایونو کې چې زلزلې شوي دي دغه خلکو سره مرستې وکړي. یقینا چې دا د مرستې د کومک ورکولو ټیم دی چې دغه ټیم کې خلک لاس ورکړي دغه خلکو سره. دغه ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې څوک مرستې کوي څوک کومکونه کوي په افغانستان کې. نو دغه کوم ځایونو کې زلزلې شوي دي دغه ځایونو کې دغه خلکو سره مرستې کول پکار دي. یقینا چې دا ټیم د صدقې د قبلېدو ټیم دی چې بالکل صحیح مستحق خلک دي. دغه د ویډیو کتل مننه ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج ته سره فالو کړئ. د داسې تازه معلوماتو دپاره ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.